شعر دی وای چې په دوا پیسې روان وي پردي شرلا چې په دوا پیسې روان وي پردي شرلا پښتانه دي بس پیدا د بل اشرلا او زما قام که غاړه ورکړله هنر لا بیا بنور سپوږمۍ ته زهر مازیګر لا دانش صاحب زما قام که غاړه ورکړله هنر لا بیا بنور سپوږمۍ ته زهر مازیګر لا او چې سبا له بیا په ځان پسې خفی نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر لا چې سباله بیا په ځان پسې خفی نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر لا او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکو زما غر لا د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکو زما غر لا او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه خلک ټینګه غاړه ورکي مرور لا ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه خلک ټینګه غاړه ورکي مرور لا او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښور لا او یو څو شعرونه باسین صاحب ترنم کې ویمه چې خپله معصومه تنهایی میں سمعو منزله دیو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ دیو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ استادر وستی پیغام لنبے تورے میں بیا بیا خپل کو استادر وستی پیغام لنبے تورے میں بیا بیا خپل کو دغانم گڑی اشنائی میں سمعو منزلہ استادر وستی پیغام لنبے تورے میں بیا بیا خپل کو دغانم گڑی اشنائی میں سمعو منزلہ دیو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ شعر دے دانش صاحب چی دا اجدہا کمی کوا اخت مشین دا خندا دا اجدہا کمی کوا اخت مشین دا خندا د ژوند اخیرا رڼائی میں سمعو منزلہ د یو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ رختیا رختیا دی د غیرت چغه مې پرې نه خودا رختیا رختیا دی د غیرت چغه مې پرې نه خودا افغان دغه گویائی میں سمعو منزلہ د یو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ د یو بے لوزا جدائی میں سمعو منزلہ پس کارغان راشي او درمانه کور کې چې زما د واده ذکر کیږي زمونږ چم کې یو جنۍ باندې پیریان راشي تاسو باندې هم د دې پیریانو سره پیریان راشي هسې خو لاس نه پړقوئ قاضي ته ووایه ته دا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د بر کلي ملا پیژنې او هغې به ما ته ویل ما پیژنې ستایم زه ستا پیژنې او سپرلیا چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پیژنې